تاسو ښه یاستئ، زه ښه یم، جوړ یاستئ، خیرات ده، الله مو ژوندي لره. نو لایف خپرونه مو ده د نننۍ پروپاګاندا په رابطه باندې چې دښمن تبلیغات کوي چې طالبانو د عفو نه وروسته عملیات شروع کړي. عفو نو په دې معنا نه چې ته د ما کور ته راځه او زه به درته څه نه وایم. کومې سیمې چې تر تهدید لاندې دي یا د نظام استخباراتي ارګانونه معلومات لري چې له دغه ځینه تهدید ده، د افغانستان د ټولو وګړو د امنیت خوندي کول د اسلامي امارت دنده او مسؤلیت ده. که په افغانستان کې هر څوک وژل کېږي مسؤلیت اسلامي امارت ته راجع کېږي. نو اسلامي امارت ژمن ده چې د دې په خاطر چې د هیوادوالو او د کابل د شریفو ښاریانو امنیت وساتل شي، نو د دې په خاطر کولی شي چې هره سیمه چې تر تهدید لاندې وي دوی ته راپورې هلته تصفیوي عملیات وکړي. اوسني عملیات او د تېرو 20 کلونو عملیات ډېر لوی توپیر لري. تېر 20 کالو کې به چې د افغانستان په کلیو په بانډو باندې عملیات کېدل، هلته به ماشومان، زنانه، بوډا پلاران، ځوانان شهادت رسېده، کورونه به بمبارېده، کلي به له خاورو سره خاورې کېدل. تېرو 20 کلونو کې به نظامي عملیات په 100 کې 99% ټول خارجیانو کول او د کابل ګوډاګۍ اداره به یوازې د مخبرینو د جاسوسانو رول ادا کوه. په تیر نظام کې له ولسمشر نه نیولې تر ولسکشره تر د امنیت او د ارګانونو او د پارلمان وکیلان ټول د امریکایانو جاسوسان او تالیڅټي وو. خلک په دې بمبارېدل، د دې هېواد اصلي بچیان په دې بمبارېدل چې هغوی اشغال نه منه. اوسني عملیاتو کې چې کور په کور عملیات کېږي، تصفیه کېږي، هغه د سپین ږیرو په شتون باندې د ورځې په رڼا کې ډېر په مؤدبانه شکل د دروازو ته ورځي، خلکو نه پوښتنه کوي چې وا دې اورېده دلته خو به څوک نه وي. تاسو ته معلومات دي چې په تېره 2 میاشتو کې دلته د اختطاف قضیې، د غلا، د قتل، نو دغه قضیې وې. نظام مجبوره دی چې د سالم امنیت دپاره عملیات وکړي. زما کور ته راشي، د وزیر کور ته راشي، د وکیل کور ته لاړ شي، د رئیس کور ته لاړ شي، کورونه یې تلاشي کړي، البته د راپورونو په بنیاد باندې. نو تاسو نجار شمه، تبلیغات مه کوئ. د نظام ترڅنګ درېدل دا زمونږ او ستاسو دنده مسؤلیت ده او باید له دې مسؤلیت نه اوږه خالي نه کړو. دویمه خبره دا ده عزتمندو ورونو، تاسو نه قربان شم چې د ټامیانو په تبلیغاتو ونه غولېږئ. هغه څوک چې د امریکا په کمپونو کې پراته دي، د تیارو په کونه پسې نښتي وو، له افغانستانه وتښتېدل، دا هېواد یې پرېښوده. زه ټامي محب یادوم، زه امر ناصالح یادوم، زه دا نور ټامیان یادوم چې نن یې ټویټونه کړي و، نن یې نشرات کول چې طالبان به د دې بیه پرېږدي چې کور په کور عملیات کوي. نو طالبان به عملیات نه کوي. ته چې هر څه کوې د دې طالب به درته ناست دی چې ودرې عفه شوې ده. بیار بالا صوفی ملنگ بیار بالا اینا بیار بالا ولی که عزتی ورک سی اینا بچهش گیر شدی آخرم گیر شدی. دا کمنټونه داسې روان دي که چې دا ګیرې کې بس مجبوره سي واټ از هیریډینګ یې کې دا د زنګ شولم درته لایف خپرونه در سره شیر کوي که نه پوهېږئ چې زه چېرته یم؟ کابل کې یم. ښه افغانۍ درته وښیم، ورته وښیې افغانۍ نه به یې درسره افغانۍ درته وښیم. های څه ناخلافو خلکو سره سار و کارو په هدره کې به ناست وای، ته په پنجاب کې ورته وښیم افغانۍ وښیې ورته حقیقت څرګند شي. حقیقت درته وښیم.
لایف شیر کې د سره ښه موږ له کابل نه له پایتخت نه د ارګ له ارګ نه 500 مترۍ نه که نه نږدې ده نږدې بیخي ارګ ته نږدې یو بام سر ته وخېږو نو د ارګ بیرغ ښکاري نو بیخي نږدې یو ارګ ته دغه خو ټلیفون نه جګوي هغه ته هیرډینګ والا څوک ده والله که بیا بچهش برای تو زنگ زدم خب که تو بالا نمیگم من چطور کنم وای عقاب صاحب دغه سړی څنګه د صوفي ملنګ په باندې لګېږي څه وایي ډېرې غلطې خبرې درته کوي خدای دې ما له شیطانته ساتي ډېرې غلطې خبرې وکړي ما ناز کوي دا څنګه ناز ده ناز هلته لاندې ورته ولیکه صوفي ملنګ یو دوه نورې مرخوشې کړه دا خبر نه پوهېږي په ما ناز کې دې منځ کې نه ځایي ښه دا به وایي چې ما ته زنګ شه د مینې لاروی یاره خو یا خو دې مینې غرق و برق کړو تبا برباد زموږ یو ملګری و تخلص شوی ګلولي غرق فرق تبا و برباد رسوا و شرمنده دغه موبایل که ته کېږدې ډېر منې غېږه وروره چېرته دې سامسنګ لیدلی ده دا د ما و سړی په دې موبایل باندې هغه نه دا صحیح ده بیا نشرات ښه دي ښه ډېر ښه ډېر ښه زه دوه سترګې موبایل نور نه ګرځوم درې سترګې موبایل سلام ما ته زنګ شه دغه درته مزې کوه دا یا درته ګیر مې قلې یا درته یې مزې کوه شنې مزې دي دا وګورئ دا شین چای ده سلامونه چاکلیټ وخته اورې هلو دا خو بچېش نه کوي جنرال سرویس ته به یې کړم ورته وړکه یې جنرال یې ښه یا وایي ستا میسج ولوله زه په خط نه پوهېږم نو ته یې وایه نه زه پوهېږم نه پوهېږم پښتو باندې زه نه پوهېږم یو بیا ما ته یې وایي څنګه یې زه سم نه یم عقاب صاحب څنګه یې ښه ده ښه ده دې قطع دې وخت کې به زنګ نه وهئ وایي دغه چای خو یې ما ته مچولی تاسو نوم قربان شما فیض الله فیض ښه وعلیکم سلامونه اوله دا یې پټ کړی ده د آیفون خپل یې نه ده څه وایي چرا نمیخوایی با تو گپ میزنم شوخک کابل برات زنگ زدم شوخک کابل شوخک کابل لایف شیر کو عاجزک کابل خاخ کده جیگنه که تا تا زنگ وهم السلام علیکم سلام علیکم مولانا خوب هستی چند مانده باشی صحت شما خوب است بخیر هستین شاد احوال دارین جانجور از کجاستی بخیر دیگه از همی دور بری نزدیکا هستم از همی ایران آی در ایران هستی خوب هستی جانجور از خیرت است زنده باشی جان شما جور بخیر باشین شما خوب هستین انشاءالله چال احوال از ایران چال احوال است نیوالا خوب است مشکل خو نیست که انشاءالله کاکا خمینی چطور است خوب است خدا را شکر است خوب است میگذره من دوای خوب است شما چطور هستین همراه وظیفه همراه کار و بار روزگار مردمای جاهل تو خوشحال هستیم با نه مردم جاهل نبیده کنه بچه شنو تو گپا میزنید آرام کنم مردم ما بسیار خوب مردم اصلا شوخک کابل تو چرا که گپ میزنی ما خو شوخک کابل هستیم مولای صاحب چی کنم دیگه شوخی میکنیم ما باز شوخای کو هستیم کو دشت شوخای دشت قوی شوخای
ما دیگه شهر ندیده بودیم یا دیدیم شهر دفتر خوب است حق شما است، باید ببینین شهر از شما هستن، تنها از مردم نیستن دیگه، شما حق دارین. تو چی گفتی دفتر چی؟ دفتر نیست بچه شده دالر اینجر شیشتیم. شوخک کابل پیت گپا میزنی خب؟ حالی خانه شما، دفتر شما، حوزه شما، همین مکان شما در کجا هستیم؟ ما یک دفعه به دیدار شما بیاییم. ما خو وزیرآباد هستیم. چرخلای وزیرآباد هستیم. چرخلای وزیرآباد. فهمیده شوخک کابل جوانی مرگ نشوی. فرزان شد. والا نام خدا گل بچه بودی شوخک کابل ما میگم دا بچه اشپاز راغه پټه ستړی مشه ښه جوړ خیرات ده. How are you? سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. پښتو سپیکینګ محترم ښه جوړ خیرات ده قراری ده بخیر. ستړی مشه ښه جوړ خیرات ده قراری ده وروره. شکر الحمدلله. بلا مو اخلم څنګه یې خیرات ده قراری ده. قربان مشم چیرته لکه مسافر یې. مسافر یم سعودي کې ما دغه ماسک د ماسک وانه 4000 ریال جریمه راکړي تقریبا 15000 افغانۍ. خدای دې دوی بي خو باسي چالو سره وک جالي ریال ورکا نه کیږي. والله که دغه هم نه چلیږي سال دغه د تاسو پیسې خیرات ده. سامي جیته په خیر افسر. باور مې نه کېده چې بابا اوس ځان اوچت کوي تاسې. ولې نه اوچتو ګرانه څنګه جوړې مسافرۍ سره ګرمي ده که یخني ده؟ شکر ده الحمدلله هواګانې ښې سره برابر دي او بس کارو خوند نشته ده سره. خدای مهربانه ده الله به کارونه اسان کړي. خدای به خیر کړي. تاسې څنګه یاستئ؟ امنیت څنګه ده؟ کابل کې وضعیت څنګه ده انشاءالله؟ الحمدلله وضعیت برقرار ده، امنیت تامین ده. طالبان د کار په کوڅو کې غومبر وهي پوس ولې کته برو پورته برو کته برو پورته برو. ما هغه بله ورځ زه عمره مې وکړله پوه شئ عمره مې وکړله خدای پاک دې قبوله کړي او دعاګانې مې سختې ډېرې درته وکړلې له زړه نه دواړو درته الله دې ژوندی لره قربان دې شم خدای دې قبول پوه شئ له زړه نه مې دعاګانې درته وکړې او دغه تنګ چې دی نه ده والله دواړه تللې والا نام خدا ماشاءالله جوړ خیرات د نوم د ګلافه نوم مې حمید ده. کبیر جان څه پیغام لري افغانانو ورونو ته د دې نظام ملاتړ وکړي که حمید نوم ایمان هم چې دا ولی محمد حسین خیل د مزار شریف ما ماشاءالله د تاشقرغان ما حسین خیل صاحب د موجوده نظام پسې کوتک راواخلو که ملاتړ یې وکړو؟ نه ملاتړ سل په سلو کې جنرال صاحب باید ملاتړ وکړي موږ یې وکړو ملت باید وکړي که څوک نه کوي باید له هغوی سره سخت چلن وشي او کوم خلک کوم په پنجشیر کې دي که په هر ولایت کې دي لنډغري هر څوک چې د نظام بد وایي مثال نظام پسې چا خبر راجګېږي بې نظمي جوړوي مثال ښځې دغسې بازارو ته راباسي تظاهرات کوي که نه د هغو د هر یو انسان په مقابل کې باید هغه موسي مثال جدي هغه کې ورپسې نور سر اوچت نه کړي جګ نه کړي چې بیا بې نظمي جوړه نه کړي وطن خراب حالت ته لاړ نشي بې اتفاقي جوړه نشي مثال تنظیمونه جوړ نشي سره یعنې هدف د دا د ولي وروره چې چا سر راپورته کوو کوتک یو بس غرب ته جګوو. ګوره انجینر صاحب هغه جنرال صاحب تاسې نظام مسلماني ده اسلامي ده ښه پښتو پکې سته ده اول زه خپله دغه نظام کې دغه حکومت ته بتلم والا که پښتو را سره غږېدل وایي شاته لاړ شه برو پشت سر برو دا خو هر انسان ته زور ورکوي نو دا باید نه وي باید اول کې داسې نظام صحیح یو خبره درته وکړم یو ولي وروره یو خبره درته وکړم چې موږ باید نه باید پښتو ته کار وکړو موږ باید افغانیت انسانیت او اسلامیت ته کار وکړو تعادل مراعات شي. جنرال صاحب باید ګوره که نه انصاف وشي له هر وګړي سره هر مظلوم انسان سره که هغه پښتون یي په تاجک یي هزاره یي ازبک یي نورستانه یي چې د هر کونج د افغانستان یې پروا نه کوي
مطلب مې دا ده که نه چې هغسې بېانصافیانې نه وي که نه انشاءالله دا نظام به 100 کاله هم نه خرابېږي دا زر ته وایم حالانکه په 1000 کالو کې خراب دی بالکل انشاءالله چې عدل انصاف ورورولي وي نن عملیاتو سو تصفیوي عملیات ډېر ښه سار ته ورسېده یعنې طالبانو یوه چرګه نه ده مړه کړې نور خو لا پرېږده هګۍ یوه یې نه ده ماته کړې یوه هګۍ د چا کورنۍ هګۍ نه ده ماته سوې دغه ته عملیات وایي او ښه پرېمانه شیان یې راویستلي دي غلی غلی چاته وایه مه ښه بس دوام سه دغلته یې وساتې دغه بعد وخت کې په کار راځي اوه بالکل الله دې عزتمن لره ولي وروره څه پیغام دی د اخرنی پیغام دی وایي چې بیا بل ورور راخلم خدای پاک هم خوشحاله او آباد او ټول روغ لره خدای پاک هم له هرې بلا وساته ټول د نظام خلک ټول د حکومت خلک هم له عوامو سره له ملت سره بس کامیابي هم غواړو خدای پاک هم په هره لار کې که نه د وطن لپاره د وطن د خیر لپاره د اسلام لپاره خدای پاک هم په هغه لار کې کامیاب او آباد او جوړ روغ لره د موږ درته په دواړو لاسو باندې سلام ده هر وخت درته دعا کوو دا بېشکه بیا خبره ده ګوره نه ته ما په ځوان کې لیدلی نه دې زه لیدلی یم خو بس داسې ده که نه ما څوک پېژني یو غریب سړی ته نو بس خدای پاک هم آباده لره تاسو مونږ ټول د حکومتي چارواکي مونږ ټول د دې ملت مزدوران یو د دې خدمت دپاره خدای موقع راکړې ده بس انشاءالله دا موقع به له لاسه نه ورکړو د دې ملت خدمت به کوو او تاسو د مونږ یاستئ مسافر افغانان په ټوله نړۍ کې هغه زمونږ سرمایه ده زمونږ ملي شتمني ده خدای مو په خیر خپل هېواد ته راوله الله مې عزت وکړه بس دغه امید مې ده انشاءالله که یو وخت کې که ځوان کابل ته درغلم در سره ووینمه حتما میدان وحی ته درځم په خدای باور وکړه ته د ما ورور چې زه نه درځم دا نه درځي بل نه درځي نو څوک به درځي بس موږ همدغه همیشه دعاګانې دي انشاءالله چې بیا عمرې ته لاړ شم زه مکې شریف ته نه ځي انشاءالله بیا به خدای مې راباندې عمل ته بیا که ځوان لایف راغلی هغه څو برابر سره بیا به انشاءالله هلته سره بیا وغږېږو خوشحاله اوسېږي آباد اوسېږي الله مې عزت وکړه او له هره بلا خدای وساته له هر بلا تاسو سره الله مو عزتمن لره افغانانو مسافرو یو بل افغان راخلو مونږ باید د نظام ملاتړ وکړو د نظام تر څنګ ودرېږو اوس نظام یو چېرته تصفیوي عملیات کوي او وروره د امریکایي کیمپونو له خیمو نه یو وارې سرونه راوباسي سیګنال هم کار نه کوي چې شاید والا طالبانو اپه کړې ده عملیات سړی نو خو داسې خو نه ده که بیخي دغه عملیات په ټوله کې جنرال صاحب دا دغه ملت د امنیت د ساتنو لپاره دي که دغه وسلې په یو ځای کې پاتې شي سبا یو څوک له دغه نه سوء استفاده کوي د ملت په وړاندې ترې نه کار اخلي ملت باندې ځوروي امن ورته اخلالوي که ته عملیات دومره سلامونه یاره پرون هم چې ته راغلې ما کمره دې خرابه کړه نن دې بیا راته خرابه کړه بېګا خو هغه بل څوک زه نه وم ګرانه ښه هغه بل څوک ما نه مخکې خیرات ښه یاست انشاءالله خدایانو صاحبانو صحت هم ښه دی اول خو دغه دا یوه خبره ډېره مهمه ده چې په نوم لنډغر د نه پاتې نه شي هغه لنډغر دا دی په جار یې درته یو په ښکاره یې درته یو هغه لنډغر چې نه جمهوریت مانه او نه امارت مني دا سرکوب کړی داسې یې وټکوئ چې د دوی یاد وشي یاد جنرال صاحب دا یوه ډېره مهمه خبره ده ګوره ملت تاسو ته بهتره معلومه ده چې سخت کړېدلی دی سخت ځورېدلی دی ملت باید راخپل شي په ملت باید ترحم وشي ملت ته باید مینه ورکړل شي لکه څنګه چې تاسو ورکوئ که نه مطلب دا چې څنګه مینه ورکوئ څنګه ترحم ورباندې کوئ دې ته نور هم باید ادامه ورکړل شي موږ د سره ورونه ولاړ یو د حق په دغه کې ښه په نر او په جار د سره ولاړ یو او د دې نظام په وړاندې خدای دې ژوندی لره د دې نظام په وړاندې که زما پلار هم پورته شي نو زه ورته باغي یم زه ورته یاغي یم آفرین په خاطر د څه شي په خاطر د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوږ کېږده جنرال صاحب ډېره مهمه خبره ده تاسو ته بهتره معلومه ده د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث غوږ کېږده مولوي صاحب پیدا کنه ته خان د مهرباني هر چا سره هر مسلمان رهبر سره د یوې سیمې مرکزي واک ورسره مرکزي واک ورسره او د هغه په وړاندې چې هر څوک پوره پورته کوي هغه ته یاغي او باغي ویلی کېږي
هغه باید سرکوب شي او له منځه یوړل شي. موږ دغه حدیث ته احترام لرو، موږ ورباندې ایمان لرو. په دې نظام کې چې هر څوک غیر انساني، غیر اسلامي او غیر قانوني کړنه کا، موږ به ورباندې لکه څنګه چې په تیر وخت کې غږ ورباندې کړی دی اوس به هم کوو. ښه په نره به کوو. او جنرال صاحب ته او عقاب صاحب دا متاسفانه د مونږه کامرام خرابه سوله. دا تا څه رشته لرله؟ نیټ کې هم ستونزه ده فکر کوم. نیټ کې خو مکمل ستونزه ده، خو کامره ولې بنده سوه؟ یو وخت صبر. کامره له کوم ځای ده؟ دغه ده دغه د واړه ولا خواته بېرته د خواته کړه، هېڅ نه کېږي یار. کار نه کوي. د فیسبوک په ادارې کې کار کړی ده. هغه څه باز خوند نه کوي، واچوي 2000 روپۍ. پوره لایف مې درته برابر کړی. پرون به تا برابر کړی. سبحان الله. 2000 روپۍ واچوي 2000 روپۍ. ما په دې راغلی ما 2000 روپۍ تنخوا ده. هغه تش جنرال څه کوو چکي. دا شکر باسه چې 2000 ما درنه ووتې که نه داسې کم چا مې مه غواړه. اوس صحیح شو. والله دغه د لایف ته مې د پیسې ما نه غواړې. له دې نه چې ته ما ته پیسې راکړې. سړی چې موټر کې سوارلۍ جګوي سوارلۍ والا پیسې ورکوي که ډریور؟ والا که نسوار چېرته دې سته وایه نسوار تو که لیونی ما په ژوند باندې یوه چونډۍ نه ده کړې. یوه نسوار خبره کوي. څوک درته وایي؟ دغلته یو لیونی دې په خپله اچولي. دې خپله اچولي د نسوار والا. سلامونه. سلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم السلام. مته زمره ښې جوړې خیرات د قراري ده. جنرال صاحب ښې برابرې طبیعت ښه ده. بیخي د خدای فضل د عذر نه آنلاین یې. الله خوشحاله در الله بنده باندې جنرال صاحب. مالک مثلا سم کا سبب و کابل کا نه. چی شای سیو؟ ولا عملیات سیو. تبصیه عملیات. ماشاءالله سم کا سبب جنرال صاحب. متاسفانه وروره ستم کاټ سواله. متاسفانه د تیر نظام خلک مو پتنګوي نه پتنګو قایسه د تیر نظام خلک مونږ ګرونه دي قایس په نامه او دانه او مقصد دی مونږ د لایف ته کاڼي راوړي. نه هغه نه ده. وعلیکم سلامینا وعلیکم سلامینا وعلیکم سلام. دا د بیا ویلو وای ته نسوار توف کا عبدالله وای عبدالله د سوز بچی شه نسوار نسته. دومره زبر مې ورته راوویسته. ولې ورته راباسې نو ته خپل خلک په ځان شکي. نسته نسوار زه نه کوم. زه چې نسواري سړی ووینم ستړی مسې نه ورسره کوم. دا کنې عقاب صاحب ته معلوم ده قطعا. وعلیکم سلام. وعلیکم. حتی په موټر کې نه پرېږدي. حتی په موټر کې نسواري سړی زه نه پرېږدم. سګرېټي خو خلک هسې هم نه پرېږدي. زه نسواري هم نه پرېږدم. کوټه کې خو بیخي نه پرېږدي. ښه بل ښي ما نه ښي بل ښي. وعلیکم سلام. وعلیکم. بخښنه ورنه وغواړه. بخښنه ورته وکړئ. ما وبخلې ښه. وعلیکم سلام. وعلیکم. چاته زنګ سمه داسې او چاته زنګ وم چې لږ ګپ شپ را سره ولګوي. کال وکړه زه په دې نه پوهېږم کال وکړه څه شي ته وایي کال وکړه؟ کار وکړه ځکه تا ته لیکي دوی وایي چې ده خو برمنګم کې هغه ویلی ده پوهنتون کېدای شي په زنګ پوه نه شي کار برمنګم کې خو ما پښتو ادبیات ویلي دي. هو خاص شل وارې مې ویلي ته ولې السلام علیکم. وایه ګرانه تایرې ضروري کار لرم. ډیره مننه جنرال صاحب. یقیني ډیر ضروري خبره مې لرله. ډیر خوشحاله شوم. ډیر وخت وروسته په خیر راغلی او په خیر راسې. ډیر احترام لرم. یقیني ستا قربانۍ ته دې مونږ سلام. الله دې زحمت زه په لندن کې اوسېږم.
په لندن کې اوسېږم او ډېر وخت وروسته خو مبین صاحب دا مې په زړه کې ډېر غټ ارمان و یوازې 4 کاله دغه کافرانو په موږ په دغه باګرام جیل کې په ما تېر کړي هغه ظلمونه دا ټول په ما تېر شوي دي ځکه مې ډېر یو احساس دا راته کېږي چې په افغانستان کې خدای تعالی یو هغه نظام موږ ته راولي هغه نظام چې په شریعت برابر او د دغه نظام دپاره موږ ډېرې دعاګانې د الله تعالی نه کړي او خدای تعالی دې موږ ته پکې بریا راکړي او خدای تعالی دې په افغانستان کې یو قایمي همدا نظام موږ ته عملي کړي ځکه چې ما ته کله دلته ما سره ملګري انډیوالان دي بیان کې دغلته زه دوی دا کمانډو راغلي دوی دا سپیشل فورس راغلي دي دا غونډ شرابیان ټول شرابیان نو زه کله ورته یم چې یاره دغه خلکو سره ما په جیل کې وخت تېر کړی دوی دا مشران دغه د امارت ماشاءالله دا هغه افغاني دي چې یقیني په افغانستان او په دین او په اسلام چې په موږ باندې کومې تکلیفونه په دې باګرام کې دغو وحشیانو تېرول موږ ته یو الله موږ لیدلو چېرې په موږ باندې څه حالات دی موږ غږ څوک اوري په دغه وخت کې چا چغې ویلې چې مخکې چغې راوړي دوغومره د ورځې په 300-400 کس متاسفانه چې د دې ورور ژوندی اوسي خدای دې دا ظالمان تباه او برباد کړي دوی سره به مونږ ګورو خدای دې نه راولي دا ورسه هم کار سره اوس مې عفس وي بیا کتل نه کوو نه امریکایانو سره په امریکایانو سره خو اوس تعهدات لرو نو داسې تعهدات خو نه لرو خو د مونږ خاورې ته دې نه راځي د مونږ خاورې ته دې نه راځي دا بندیز یې څه لګولی دا د پیسو دا پیسې چې هغه غواړو پیسې که د مونږ راکوئ که نه راکوئ خو د خدای روی ته وګورئ امریکایانو برګر مه پرې خورئ برګر او سکریم که نه سکریم او د خوږ غوښه دنه پرهیز وکئ د مونږ حلالې پیسې دي په دې مردارو شیونو یې مه ورکوئ خدای مو غرق او تباه که